محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شيخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبد الواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. صدق الله العلي العظيم. دا اوس چې کوم آیاتونه موږ تلاوت کړل د سورة البقره د 270 آیات کریمه څخه چې ونسه بیا تر 202 آیات پورې دا اوس وویل شو. د دې اول آیات رابط د ما قبل سره دا دی. په ما قبل آیاتو کې د پرون په سبق کې څه یاد دي، په گذشته کې هم دا بیان شوی و چې د انفاق لپاره چې الله عز وجل قبله دوه شرایط، یو شرایط د صحت و بل شرایط د بقا. د صحت لپاره شرط ایمان او اخلاص. نو که سړی مالی عبادت کې که بدني کې ایمان خو غواړي، چې ایمان سړی نه لري که دا څه چې عبادات ګرده کوي لاس یې نه نیسي. در ټولو لومړنی معیار د عباداتو دپاره ایمان دی چې سړی ایمان زده کړي. بیا نو اخلاص دی چې د ریا څخه خلاص شي. ریا که پکښې وه د دې عمل صحت هم نسته، صحیح نه دی. په ورځ د قیامت کې الله جوابوي وایي دا چا دپاره چې دې کړي دي ورسه چې هغه یې جزا درلره درکړي. دا انفاق خو مالي عبادت مال مصرفېږي. بیا شرایط د بقا ذکر کړي و چې په دغه صدقه کې چې پر ایمان وکړي، پر اخلاص وکړي، وروسته به په هغه سړي باندې چې تا شی ورکړي د احسان یې ورسره کړي، پر هغه به احسان نه ږدي، پیغورونه و تانې به نه ورلره ورکوي، او بل به ازي نه ورکوي چې زیریه یې روزمره چې ښیې. په دغه باندې دغه انفاق د منځه وځي. د دغو دوه ترک دا شرط د بقا و. واردواره خو سمه سوې ده، خو ته به بېغمه یې برابادونه خیراتونه مې کړي دي، ته به خبر نه یې منو عذاب دې کړي په ورځ د قیامت چې ورسې هېڅ شی به نه وي. لکه د باغ مثال چې الله تعالی پیش کړي بره دغسې لمبې به وعلي. بل شرط یې بیا دا ول دا ته چې کوم شی نفقه کوې مصرفوې یې ول دغه شي ته وګوره چې څنګه شی ورکوې. داسې شی مه ورکوه چې که تا ته څوک ورسېدی نه غواړي واده زه څه کوم نو کې څنګه به مسکین ته ورکوې او خدای په خوشحاله کوې. الله درته ویل بلل زه غني یم، زه حمید یم، زه غني محتاج نه یم، په دا بیکاره شیانو باندې زه غاړه نه باسم، او زه ستایل کړه سوی یم. نو خو معلومداره د نیکو صفتو خاوند یم، د ډېرو غټو عالیشانه صفتو خاوند یم. زما دربار ته دغه شی ته څنګه راوړې ولې نه په شرمېږه در سره. دغه شرطونه بیان سوي وه چې د دې مراعات وکړي. په دا اوسني آیات کې چې زه وایم پر دغو شرطو باندې الله تعالی تاکید فرمایي چې دا دغسې خبرې نه وي چې در غوږ تېرې سولې، دا به په غوږ کې نیسې، عمل به په کوې، جاري کوې، بیا دا شرطونه به ګرده مراعات یې. نو په دا آیات کې څه چل کېږي؟ تاکید دی، ټینګار دی دپاره د هغه تېرو شرطو چې عمل یې کوي. الله پاک داسې فرمایي وما انفقتم، وما هر هغه څه انفقتم چې تاسې مصرفوئ. د دې ما بیان برکه چې هغه نو چې شي دي من نفقه، د یو مصرف څخه، د یو مال څخه. خو مال عبادت کې خبره روانه. او نذرتم،
او نظرتم یا چې تاسې نظر کوئ من نظرین د یو نظره څخه هر نظر چې نظر و دغه ته ویل کېږي چې یو سړی ووایي بروی د الله تعالی دپاره پر ما باندې 4 رکعات لمونځ نظر چې زه بې کوم. ګوره دا بدني عبادت یې پر ځان نظر کوي. یا وایي د الله تعالی دپاره که زما فلانی کار وسو 2 روژې پر ما نظر چې زه بې نسم. دغه نظر پر سړي فرضیږي، وار د واره نه یې فرض. ګوره فرض 2 قسمه دي، یا دا دی چې الله یې در باندې فرض کړي لکه د ماپښین لمونځ دی، مثلا د مازدیګر لمونځ دی، د ماښام لمونځ دی، یا دا دی چې د بنده خپله اوږې کار کوي الله نه یې پر فرض کړي برای پر ما 3 روژې نظر. دغه بیا چاره نه لري په ورځ د قیامت دغسې حساب کېږي چې ادا نه کړي دا نظر لکه د فرضي لمانځه حساب چې کول کېږي. دا کې مال نظر کړی دی، دا کې د مثال په تور بدني عبادت نظر کړی دی. بدني عبادت لکه روژه چې پر ځان نظر کې، یو 4 رکعات لمونځ نفلي پر ځان نظر کې الله پاک که هغه مصرف تاسې کوئ د نفقې څخه هغه هم بیا بیا زه وایم چې څونه تعمیم پکښې کړي، یا نظر کوئ د نظر څخه فإن الله يعلمه، فإن الله بشک الله عز وجل يعلم علم لري هو پر هغه باندې. الله وایي دا زما څه پټ هېڅ شی نه تېرېږي، ما ته رامعلومېږي چې هغه شرایط پر ځای دي که نه دي پر ځای. شرایطو ته اوس خبره متوجه کوي. دا د الله تعالی علم یې ولې یاد کړي. ما تاسو ته پخوا د دې بس ښکاره مثال ویلی و، ما لکه ته چې خپل کوچنی بچی پر یو کار وینې باره څه ورته پلانه زه خو دې وینم. د دې څه مطلب څه شي؟ د دې چې زه دې وینم معنا تا ته د ستا د عمل جزا بیا در کوم. نو دا که بد کار و چې زه دې وینم دی بره وبېرېږي بره خو ویم. که نیک کار کوه چې شاب بس وینم دې دی پوهېږي چې د دې بدله ما ته راکوي. نو دلته الله عز وجل تاسې چې دغه نفقې کوئ یا نظرونه کوئ فإن الله يعلمه، الله پاک علم پر لري. څه معنا؟ د ښه کار بدله درکوي که چې په ښه نیت کړي وو هغه شرایط یې پر ځای وګرځه، منو اذا نه وه پکښې کې، او که چیرې په بد نیت سوی یا ریا پکښې کو یا منو اذا پکښې هغه بیا بد دی، هغه هم الله پاک زه علم په لرم بیا د هغه جزا ده کوم چې ولې دې داسې کول. وما للظالمین من انصار، وما نسته للظالمین د ظالمانو دپاره. ظالم هغه څوک دی چې دا شی بې ځایه مصرف کړي. مال یې مصرف کړي خو په ریا یې مصرف کړي بې ځایه سو. مال یې مصرف کړي واره کړي وروسته مانو اذا په پسې ده خو باطلې کړي خو بې ځایه سو. نو بې ځایه پیسې دې ولې بازلې؟ معنا چې هېڅ لاس کې نه نیسي. دغه سړی ظالم بلل کېږي. نو الله په ظالم یاد کړي. وما نسته للظالمین، د ظالمانو دپاره من انصار، د کومکانو څخه هېڅوک بیا دی نه لري. خو مخکې الله چې ویل چې فإن الله يعلمه د هغه مطلب چې شو چې الله وایي زه نو بیا جزا در کوم پر دې بد کار باندې یا پر دې ښه کار باندې. که ته به جزا ما ته څوک راکوای شي، زه خو دونه قوم لرم یا زه خو دونه بزرګ یم. الله پاک د ظالم دپاره کومکي نشته چې زما څخه خلاص کړي. وما نسته للظالمین، د ظالمانو دپاره دغه کسان چې دا انفاق بې ځایه کوي، دا نظر بې ځایه کوي، من انصار د کومکیانو څخه چې زما د عذاب یې نو بره بیا خلاص کړي، کومک به درته ورکړي، کومکي هم نشي پیدا کولی. اوس نو دغه وما انفقتم من نفقتین تورې ته اول راځم چې موږ وایو من نفقتین یې ذکر کړي د څه دپاره؟ دا من د استغراق دپاره راځي. نفقتین تورې هم نکره دي چې یو نفقه د نفقو تاسې کوئ هره نفقه چې په دې کې نو کوم تعمیمونه راغله. دا تعمیم پکښې کې راغلی چې په ځینو انفاقو کې به دغه شرایط پر ځای سوي دغه نفقه که یې هم الله پاک هلته ویل چې فإن الله يعلمه، او که دغه شرایط نه یې پکښې کې پر ځای سوي معنا اخلاص نشته پکښې کې، ریا پکښې کې ده، یا هغه د من و د اذا عدم نه و وجود یې پکښې کې و، یا یې سم مال نه ورکړی، مال هغه خبیث مال یې ورکاوه چې ته په خپله نه غوښتې مګر د الله دپاره ورکوي. دغه نفقتین چې دغسې تعمیم ورکوي که هغې الله وایي زما څه پټ شی نشي تېرېدلی. ښه دې هم ښه رامعلومېږي، بد دې هغه بد رامعلومېږي. نو دغه رقم دا ستا مصرف ګای ته که یې ښه مال ورکوې په معصیت کې مصرف کړه، پر ساز سازنده او پر ډمه ډمه مو ورکړي هغه نفقې ته هم شامل سو، او یا دا د مسجد په یو دا شی وکارول سو، یا د مجاهد دپاره وکارول سو، یا د یو مدرسې یا د یو بل د دین کار چې عادي کېږي د هغه دپاره وکارول سو. که په معصیت کې او که په عبادت کې دا نفقتین دا تعمیم هم پکښې کې ورکول سو. که هغې نو یا دغه انفاق چې ته کوې منو اعضا وروسته په پسې که نه په پسې هغه ته هم شامل سو. یا دغه مال چې ته ورکوې هغه حلال طیب هغه عمده چې مال دغه د طیب تورې ترجمه چې تاسې کوي عمده او پاک، عمده او پاک هغه ته هم شامل سو، که ناپاک او خبیث هغه ته هم شامل سو. دغونه تعمیم په دې کې راغلی. دغه ګرده قسمونه تر لاندې علاوه یو شی ما څه پټ نشي تېرولی. پس د نظر خبره ته راغلې وه چې هغه چول او نظرتم من نظرین، دا چې من نظرین ووایي ګوره بیا هغسې من استغراقي ورسره دی، هغسې نظر هغه نکره دی. هر نظر چې
نظر بیا دوه قسمو مخکې ما درته وویل یو مالي نظر دی لکه په مال کې نظر کوي چې زه به 100 روپۍ خیراتوم زه به 1000 روپۍ خیراتوم زه به 10 مسکینانو ته ډوډۍ ورکوم نظر کوي پر ځان یې په قصد لازمه یا بدني دی بدني بیا هغه دی لکه جهاد نظر کوي روژه نظر کوي لمونځ نظر کوي دغه رکعات نظر که هغې دا ګرد ته شامل دی دغه ټوله چې الله پاک ما ته معلوم دی د نظر بل تعمیم دا دی یو نظر مطلق دی مطلق نظر دې ته ویل کېږي مثال په تور دغسې ناستې به راوه د الله پاک دپاره پر ما باندې 4 رکعات لمونځ نظر زه بیا کوم بره مجبور یې کوې بې لکه فرضي لمونځ چې در باندې شي دا به ورته څه وخت بیا کوې ورځ معلومه په یو شی یې معلوم کړي دي چې که کار اوسي یا نه اوسي یا دغسې پر ځان نظر بل بیا دا دی چې که پلانی سړی خدای په خیر راوستی بارانو پر ما باندې 4 رکعاته نظر دا نو داسې نه لازمیږي که هغه کار وسو باره لازمیږي دې ته بیا نظر معلق وایي نو دا من نظرین تعمیم چې موږ یې وکړي کوم نظر ته شامل سو اول دواره تعمیم چې شو که مالي که بدني نظر مالي او بدني مو سره جلا کړ بیا وروسته که مطلق چې په یو کار پسې نه تړل سوی دغسې پر ما 2 رکعات لمونځ یا 2 روژې دا پر ما نظر یا معلق دا دی چې په بل شي کې چنګک قرباند کې چې که هغه کار وسو نو برای پر ما نظر دا نو هغه وخت واجبېږي که کار وسو دا نظر چې دی مالي نظر که پلانی کار وسو پر ما پسه نظر دا اکثره د بخیل کار وای بخیل سړی چې دی هغه چې دی په حدیث شریف کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي خدای بل کم خیرات نه کوي بارانو خدای پاک ته کارونه ورټاکي خدای که دغه کار راوکړي بیا دا کار زه کوم خدای که دا کار راوکړي باره بیا دا زه کوم دی د خدای سره یویشت پر یویشت ګام په ګام دا رقم ورسره ځي خپل کارونه ځینې غواړي بیا عبادت کوي نظر خو عبادت د هغه رقم فرق سره لري که موقت که غیر موقت موقت دا دی چې خدای پاک چې د مثال په طور که زما پلانی کار وسو د راتلونکي سهشنبې د ورځې روژه پر ما نظر یا د راتلونکي جمعې د ورځې روژه پر ما نظر دا هغه وخت کې ور معلوم ګای بیا وخت نه کې ور معلوم بس پر ما د 2 ورځې روژه نظر 2 ورځې نو کومې ورځې هغه چې هر وخت تا ونیولې او که معلوم کړی و چې د فلانۍ ورځې بیا مجبور یې په هغه ورځ به نیسي نو د نظر هم دغه اقسام راځي او نظر د الله څخه ما سوا د بل چا دپاره کې سړی کوي باره نو شرک دی په شرک کې راځي دا باره بیا عبادت نه بدل کېږي باره د غاړې توق دی په ورځ د قیامت کې الله نیسي وایي دا خو زما عبادت او ته وایي چې د فلاني بابا دپاره یو خو دا رقم چې زه نظر کوم د الله دپاره چې ومې کوي ثواب پلاني نیکه ته بخښم یا پلاني انا ته بخښم یا پلاني ورور ته بخښم مطلب خپل انډیوالان چې ثواب یې بخښه د ثواب بخښه جلا ده د دغه شي نظر کول د سړي دپاره دا جلا دی نظر به خاص د الله عز وجل دپاره کول کېږي دغه تعمیمات بیا په نظر کې دلته مراد دي مقصود دي نو په دغه آیات کې د تیرو شرایطو چې تیر سوي وه پرون د هغو تاکید یې وفرمایي چې دا به خامخا مراعاتوي نه کې پالتو مصرفونه مه کوئ چې یوه روپۍ مصرفوي خو مورته وګوره چې دا روپۍ خو ما په زحمت ګټلې ده باید په خپل ځای ولګول سي چې هغه لاس خو مې نه ونیول سي پسې دا بل آیات ته راځو ان تبدو الصدقات د صدقه دغه مال بازولو ته ویل کېږي که نفلي دي که واجب دي که فرضي دي د دې چې بیا دوی د هغه سوال ده په دلته کوي چې ښه د انفاق چې سړی په پټه کوي دا ښه ثواب لري که د انفاق په لڅه کوي دغه ښه ثواب لري الله تعالی دغه ځای درته راښکاره کوي داسې وایي ان تبدو که چیرې تاسې ښکاره کوئ الصدقات دغه صدقات خیراتونه و زکاتونه و دغه سرسایې ستاسې فنعما ډېر ښه دی هي دغه هم ښه دی بیخي ښکاره یې وکړو خو ریا مه پکښې کې کوونو کېدای شي په خبره پوه شوې خاص رابطه د الله سره ده ګرده خلک دې ته ګوري ته په زړه کې دغه پوهېږي چې دغه لسی دا شلی دا زری دا زه ورکوم دې سړي ته الله ستا دپاره ورکوم مخلوق شیطان دستي وسوسه در اچي دا ګرده خلک دې ویني ریا پکښې کې رانسي باره دا ګرده خلک چې وویني دا خو بله دا حاضري چې د دنیا نه رو ښځه کښنۍ وړې ګرده ویني باره ما ته څه راکوي دغسې جواب ځان ته ورکړه بره دی زما سره څه کوي دا زما ګرده مال به زه یو چا ته ورکړم دی دې وویني دی ما ته بره پر دې دنیا بدله راکوي که پر هغه دنیا خو نه پر دې راکوي نه پر نو دا دی چې کاره ګرده مې دې ویني ګوره د دې اخلاص دغسې برملا معلوم دی خپل ځان ته دا وایي نو الله وایي دغسې چې په ښکاره باندې ورله ورکړي او نیت چې صفایي بلکل ښه دي زما په دربار کې قبول دي ته دا مه وایه چې دا به نو الله نه کړي قبول خو په ښکاره مې ورکړي دا یو وان تخفو که تاسې پټوئ ها دغه صدقاتو دا ستاسې خیراتونه وتؤتو مگر و دا نه غواړي و په داسې حال کې تؤتو چې تاسې ورکړي ها دغه الفقراء او فقیر ته نو فقیر غواړي چې هلته په هغه کې هغه غربت او مسکنت ته احساس کړي فهو خیر لکم فهو دغه چې دا تاسې په پټه ورله ورکوي فقیرانو ته دا خیر ګټور دی ډېر لکم ستاسې دپاره دا تر ابل په خیر باندې یاد کړي چې دغه دا د پټ خوا چې ده دا پر ګټوره ده د هره تهمته څخه خلاصه ده اشرف علي تانوي رحمت الله علیه هغه وایي دغه آیات خو چې دي ځینو
عمل کړی دی پر دې باندې چې دا دغه یادوي دا نفلي عبادات چې یادوي په ښکاره هم صحیح کېږي خو اخفا یې پر اولاده فرضي عبادت چې په ښکاره یې په هغه کې ریا نه راځي هغسې دی وایي یا وایي زما نظر دا دی دی ما چې په احادیثو په د آیاتو کې د قرآن کریم کتلي چې دا عام دی شامل ګردو لره دی که واجبه و فرضي نفقات دي که نفلي و واجبي نفقات دي ګرده چې دي که په ښکاره ورکړې مالا ویسي که په پټه ورلره ورکوې مالا پکې دا نو بیا ډېر سي که ته نو په فرضو کې بیا دا خیر چې شي دی په فرضو کې ښکارهوالی ښه دی دی ګوره یو خاص موارد دي نور عوارض پېښ سي یو پې نفسیحي چې دا ورکولو ته وګورې د فرضي زکات کې پې نفسیحي دا پټوالی پر اولاد دی د وزیم په دې دنیا کې ګټه درشم په هغه دنیا کې ګټه درشم د دې دنیا منفعت چې دی چې تا ته رسیږي هغه مصلحت او ګټه هغه خدا د اول د وارستا پر مال باندې بار نور خلک خبرېږي چې د څونه مال دی چې ته ما زکات راوړي دي 2.5 لک روپۍ دي نو خو خلک د ستې زربې چې پر لک 2.5 زره کېږي دی 2 لک روپۍ لري شنو خبره ده چې د ارغلو غدوی درته پام دي چې شنو ستا خو دغه نه قدر مال دی یا نو دا زوی ځینې بوزه باره به بیا آل ورته راکوي چې دغه نه قدر پیسې را لره راک نو دی د خپل صدقات بیا خصوصا دغسې د فتنو په دور کې چې دی دی چې په پټ ورله راواکې ګوره د دنیوي جنجال خلاص بل دا خبره ده چې دغه نه اندازه خلکو ولګوله نو خو د اوس زمانې هغه چې سترګې سایلان دي خو د سړي څه کالي کاږي هر ماښام دې دروازې ته ولاړ دي سهار ولاړ دي مازدیګر ولاړ دي موږ ولاړ سره مفلس موږ راځي صاحب څه خرڅ دی اوس ورته چې مفلس یې صاحب د کور را باسي دا به څه چم نو خلته په مسجد کې ژغ وکړه چې د ټاو دربې کې کنه ونه پر دې مشپه دروازې ټکول څه مطلب دی چې دروازې ټکه دغه ازي وزرورونه ګرده په ښکارا زکات را بنا کیږي د استا اندازه او وزن معلومي بردي لکه یې نفسي دی دغه جنجال خو اخلاص پاته شو د پاره د ورځې د قیامت دغه د پاره خو بیخي ګټور دی ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صدقه ډېر فضیلت لري چې هغه رساله سی ورکی چې پاله نشي په خبر دا مازه مبالغه تر وای نو د خلاص کېدل چې رساله سی ورکی چې پاله نشي په خبر معنا چې دا نږدې کوري دغه د نږدې انډولان دغه لانی په خبر چې د مال انفاق کړی دی کې نه دی کړی نو دغه د خیر لکم ترجمه چې خیر ګټور دی چیرې ګټور دی ام پر دې دنیا ام په عقبا کې دواړه ځای خیریت مرادي او دا په فرضي او واجبي او نفلي په ګردو صدقات کې دغه خبره عامه ده چې پټواله پر بیا دی نو ويكفر عنكم من سيئاتكم ويكفر او رجهه عنكم استسخ من سيئاتكم زين د بدو استس ويكفر ته بم متوجه سه داغه ويكفر ته داغه جمله سره ملګری کی شکتیس فقرا او تور کې دا ګټور ام دی او صدقات هم درجه د جهت د سری په ځین کې دا سره راځي چې په پټه ورکه نو خبره د سری سیئات او ګناهونه راځي کې په ښکارا ورکه ګناهونه نه راځي اشرف علي تنویر رحمه الله و عبادت واړو سره دی کې په پټه ورکه هم ګناه ورځي کې په لڅ ورکه هم ګناه ورځي کته ورو د جزاء او د جمله د ترتیب په لحاظ خو دغه سره و مشتي چې په پټه ورکه نو ګناه ورځي وایغه په دې ور سره و مشلا چې ځینې انسانان وای چې الله پاک نو چې شهرت مې امن ورسو په پټه مې ورلره ورکړله نو څه ګټه وسوه ده ما خو پټه ورکړه علاوه دا د پټې خو دغه دی خو ما ګناه خو جون پټې خلکو نه دي ما در ورجولې در صفا مې کړه دغه ګټه پکښه د کني چې په ښکارا ورکې هغه صدقه هم مکفره ده چا ده د ګناهونه فرجیر دا چې دلته د پټ سره ځای کې هغه د سړي ته په ظاهر اطمینان ورلره ورکې کېدای شي ما په خبره پوهیږي دا رجول د ګناهو دا چې دی پر دواړو را بنا کیږي مګر ظاهر په نظم کې د قران دغه ځای سره جوړه ولیکي هغه دغه د فارس د صفه د ستوي یې سړي ته ډاډ ورلره ورکې چې څنګه متري و چې خدای پاک نو په پټه مې ورکړ دا خو نو چا مونږ لیدل فائدہ بني علاوه د چا لیدل ته څه کې دغه ګټه خو د صفر بنا ده شکار په اومدي ګټور هم دي د دنیا او د آخرت چې مخکې ما بیان کړ ګناوي ام پرجیر دلته من د تبعیض د فار دی من سیئاتکم بعض د سیئات څخه استسرجی معنا ګرځ نه رجی یو څه پاتیش دا فرق ولي ولر ورکی په د حسنات باندې چې د سیئات استکیږي هغه صغائر یادینو ان الحسنات يذهبن السيئات په قران کریم کې بل آیات دي در ځای چې دغه سیئات په نیکو اعمال باندې بدی استکیږي دا قانون دی چې صغائر کبائر نه دي کبائر چې دی هغه دوا سبب لري چې انسان تعالی ور معاف یا چې دی په حق واقعي صادقانه توبه وکړي ام الله تعالی د کبائر ګناهونه مثال په تور
خدای نکرده زنا ده، لواطت دی، شراب دی، درواغ دی، بل دی د حق توبه وکړه. دغه توبه چې په صداقت باندې الله عز وجل د هغه کبیره ګناهونه معافوي، مګر و توبه به خپل شرایط لري. شرایط بیا جلا دي چې منه لومړنی شرط یې دا دی چې پر تیر خو به پښیمانه د آینده دپاره به کلک عزم کوي چې دا کار بیا زه نه کوم. او وروسته که بیا شیطان پکښې کې واچاوه بېرته توبه الله تعالی قبلي. په زړه کې بیا دا نه وي چې که نه و خونې کوم که په لاس راله بیا راڅکي، دا نو توبه نه ده، دا توبه نه ده. هغه د توبې شرایط چې مراعات په توبه کبایر معافیږي. بل که توبه یې نه یې کښلې د الله په فضل و کرم، الله عز وجل بیا دغسې فضل و کرم لري. دغه زمړي بلا چې دا موږ لړو چټو بولو چې په هره ګناه کې ولاړ هم دی، خو ایمان لري، ایمان یې واقعي دی. دغه سړی به په ورځ د قیامت باندې په دا ګردو ګناهو خو دی زړه یې دغسې کېږي، زما به څه ما خو دغه نه کړي. وایي رب العزت بلا کیفیت خو نه لري، ولې الله بدن نه لري. په حدیث کې راځي وایي داسې ورسره پر بغل سي لکه انډوال چې د بل انډوال په غاړه کې لاس ورواچي، دا رقم یوازې کې هغه پلانې ګناه ستا په یاده که نه ده؟ دی وایي یا رب شکر په یاده، پلانې دې په یاده، د کبایر یې ورحسابي بارد په ګردو د اقرار وکړي. الله عز وجل وایي دورې په هغه دنیا کې په تا څوک خبر شو؟ د یو انسان دی را خبر شو. الله تعالی وایي زما دغسې پرده ته ځه جنت ته، بلا په تا څوک نه پوهېږي چې دی مجرم دی که نه دی. اوس دا بیا څونه فضل و کرم دی، رحمت دی. نو دا بیا بل سبب دی. نو د کبیرې د معافولو دپاره خیرات کار وکړي، هغه خیرات کار نه وکړي، یا توبه ده یا د الله رحمت دی. د صغیرو دپاره په دغه یې دا مین ذکر کړی دی چې ویکفرو رجعي الله پاک عنکم ستاسې څخه من سیئاتکم، یو څه د بدیو ستاسې چې هغه کمې دي، چې هغه صغیرې دي، هغه په دغه صدقاتو در سره رجعي. والله بما تعملون خبیر. والله الله عز وجل بما په هغه څه سره تعملون چې تاسې عمل کوئ خبیر، هغه په خبردار دی الله عز وجل. نو کېدای شي په خبره تاسې اوس پوهېږئ. په خبردار دی څه معنی؟ بېرته هغې خبرې ته اشاره وکړل چې معنا نو که دې ښه کړي و ښه جزا در لره در کوي، که دې بد کړي و بده جزا در لره در کوي. دغه دی که په ښکاره کړي که په پټه کړي، په پټه کې ورکېږي نه. والله الله پاک بما په هغه څه تعملون چې تاسې عمل کوي خبیر، خبردار دی. ښه پسې لیس علیک هداهم، دې آیات کریمه ته چې ابصراله په دې کې بیا دا خبره در ښیي چې دغه انفاق چې کوي دا خاص په مسلمان پسې نه دی، چې خامخا که تا مسلمان ته ګټه ورسول انفاق دې وکړي نو ثواب لري، که دې کافر ته وکړي نو ثواب نه لري. د دې اصلي شان نزول داسې و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د اصحاب کرام دا یې کول سره کړي، برل د خپل زکاتونو او خیراتونو دغه شیان چې لري دا د مؤمنانو ته ورکوي، چې دغه کفار یې څکه در څه ونه. ولې؟ بهر دوی مجبوره کېږي، د دوی خو مال دولت اوا کېږي، قرار به ګوندې ایمان راوړي. بس نو اصحاب چې شی به ده درلودی، یا یې د مثال په طور کفاره پر باندې، یا یې د هغه خیرات کوي، یا بس حصایه پر باندې، یا به زکات. نو به کتله چې په اصحابو کې چې به و چې هغه به یو فقیر و، هغه ته ورکوه چې مؤمن و. هغه زمیان چې په دار اسلام کې اوسېدل هغو ته یې نه ورکوه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرفه څه دغه تایید و، د څه دپاره دا کار کاوه، ولباره به نو دوی مجبوره سي ایمان به راوړي. الله عز وجل دغه بندیز پر دوی باندې ختم کړي چې دغه کار مه کوه. زمي هغه کافر ته ویل کېږي چې د دې په دار اسلام کې اوسېږي، ستا ټول قوانین دی در سره تطبیق کوي. ما وایي زه کافر یم، زه ایمان نه راوړم، خو اسلام خو د دې سره مجبوریت نه کوي چې ایمان راوړم. پخوا دا خبره تېره سوله، لا اکراه فی دین کې نه سوه دا خبره تېره. کله د اسلام دا غوښته چې په خلکو په زور ایمان راوړي. د اسلام جو قد تبین الرشد من الغی، خو هدایت و غی خو سره معلوم دي، هر چا ته روښانه دي. راوړې که نه راوړې زه بلا په پسې، خدای دې کافر د دنیا تېر کړي. سیری ما یو دعوت در لره درکړي، منې که نه منې، زور نشته پکښې. که تا وایه جهاد خو موږ جواب هلته ورکړی و چې جهاد کله د دې دپاره چې په خلکو په زوره کلمه وایي، که په زوره کلمه شرط وي نو جزیه ولې ځینې قبلېدله. خو هغه په کفر کې هم ته دی منې، باره کافر واوسېږه ما ته جزیه راکوه، زه دې امن هم ساتم او زه دغسې احترام ستا لرم لکه د یو بل مسلمان دا چې لرم. نو دغه زمیانو کې خو هم فقرا وه، دوی و دغو ته هم نه ورکوه، د خپل زمیانو ته دا زکات یا خیرات دا بل شی نه ورلر ورکوه. نو الله عز وجل دی پوه کړه چې دغه کار مه کوئ، ته شی مساوي وویشه. مګر ولته یوې مسلې شته، یو هغه کافر دی چې هغه حربي کافر. حربي کافر دغه دی چې د دارالاسلام تابعیت نه لري. فرض که مثلا پاکستان یا افغانستان د اسلامي ملکونه چې دي، دوی خپل تابعیت وجه کافر ته نه ورکوي، هغه ویزه اخلي راځي. ویزه دغه معنا د 2 میاشتو د 4 میاشتو د کال د څونه قدر د کال بالا د ویزې حق نه لري کافر چې مسلمانان یې ورلره ورکړي. داسې به وي کال چې پر سوی لا نه یې پلا بیا باسي ونسي بېرته بیا نوې ویزه ولګو، په یوه ویزه 2 کاله 3 کاله دلته نسي اوسېدلی.
دا بیا بل قانون دی د شریعت. دغه کافر ته حربي وایي. ګوره چې د کفارو په ملک کې اوسېږي، په اسلام کې نه اوسېږي، په پاسپورټ راځي، و دغه حربي ته فرضي زکات نور نه ورکول کېږي، او دغه نور نفلي خیراتونه دا هم درته نه ورکول کېږي. یو بیا هغه کافر دی چې ذمي دی. ذمي دغه معنا چې دلته ترته اوسېږي، کافر دی، نصراني دی، یهودي دی، د مثال پر هندو دی، بله بلا ده، دلته اوسېږي، قرارداد لري، د دې ملک تابعیت مسلمانانو ورله ورکړي دي، و هغه ته دا نفلي خیراتونه څه کېږي، زکات بیا خاص مسلمان ته ورکول کېږي. کېدای شي په دې خبره تاسې پوهېږئ. نو دغه صدقات دي خو نفلي پر باندې کړي نه ورکول و دا ذمیانو ته. الله پاک وایي دغه کار مه کوه، د ده د ایمان ذمهواره ته چې خامخا به ایمان راوړي. الله وایي ایمان راوړل زما په اختیار کې دي، که وغواړم راوړي، که نه وغواړم نه راوړي. ته چې نفس پر وکړې چې نه څه په راوړلی. لیس نسته علیک پر تا ای محمد دغه رقم دا نور چې د اتباع د اصحاب هداهم ولارې ته راوستل د دي. هدا دوی ترجمه لري. لوک تاسو متوجه است هغه یو چې هدایت موصله دی، یو ارعات طریقې دی. کدای څه ملایانو څه به اوریدلې دا هغه هدایت موصله دلته مرادي پر لار راوړل د دانه هدایت موصله. یو دلایل شوونه د هغه وجه نه خو اصحاب منافس په تبلیغ وختي د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم بیا دغه وخت تر نه پر دغه کار د مسلمانانو کې روان دا خو بکیه هغه چې توازه په د ایمان ولا چې را نوړم کې پریږدم علاوه دا کار ته کوي شي. خو زړه زما په لاس کې دی، نه ما اله ما وچاته و ایمان ته چې دی ایمان راوړي. نو په دغه نیت خیرات مه پر بندوه. نو دا به څوک دا کار ولکن دون خبر ده الله اعلی پاک یهدي هدایت کې لارې ته راوستل کې ایمان دغه چې اشاء او چې ورته اراده شي. علاوه دا چې زما وچاته اراده شي نو د اسلام لارې ته راولم. وما تنفقوا من خير فلانفسكم. تاسو کته و د زما سرسایه یا زما خیرات یا زما د بل شي زه چې د تور کوم زما څه ګټه سو الله واستا ګټه زه در شم استا ګټه خدای الله رضا ده د الله رضا پر مسلمان باندې چې د خیرات ول راور کې مرای بنا کیږي کې و د کافر ته ور کې مرای بنا کیږي. ته د ایمان ټکداري چې ایمان به فراوړي ایمان ته څه کوي ستا خو زما رضا سره کار دی زما رضا په دواړو کې ده. و ما هغه تنفقو چې تاسو مصرفوي من خیر یو خیر د خیرو خو هدف پکې شته فل انفسکم د خپل ځانو د پاره کوي د بل چا د پاره نه کوي. اشرف علي تانوي رحمه الله یو ځای قصه ذکر کړي و یو عالم به قسم ګرځي مراخص دي خیراتونه به کول خیر صدقات ورکول چې چا ورته صدقه کې دور په ولا بلا کما ده کړی. هغه ریان سوچ بابا خو هغه کوي مرجبین نو دلته چې درته وای ته قسمونه پر اخلینو ولا بلا کما شي کړی ولا بلا کما شي کړی نو یو وخت برای چا مجبور کی برل استا قسم د عمل نصر لګیږي د غایات ورتوه برل خو الله پاک فرمای و ما تنفقوا من خير فلانفسكم د چا سره د شکرې ارڅ چې د کیبت خطا ته راځي کی هغه مسكين خدا ته درو چې ګرا به وې خوړ خیر چا ته راځي خیر ته ته دریږي ګټه ته ته دریږي هغه ته نه دریږي هغه خو دنیوي یو څو ساوي په وې ګټه معنا یو ورځ شواروز ستا په ډوډۍ چیر خیر ته ورنه د برمه د چا سره څه شکرې ارڅ چې مخالفت ورکړي ته خو ما د خپل ځان سره کړی ته چې په ما ته وځي چې دونه شته خلاص هیڅ شمانه دي کړی د خلاص. وما اغتنفقوا تسم مصرفوي من خير د خیرت فلانفسكم هغه خو د پاره د منفعت څه د ځانو دي کاغه دا بارا واغټه و د هندو ته ورسره غټه و د نصراني ته ورسره کته ونه زما د پاره کم شو رسیږ خدا و خوري نو ته ولي وای چې و د هندو ته ورکه د زمي ته ورکه علاوه ته ګوره خواسته هدف زه درشه. وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقون او تسخ انفاق نکوي علاوه مؤمنان ای نبی اصحاب تسخ انفاق نکوي مصرف نکوي الا ابتغاء مگر نه د پاره د طلب وجه الله د رضا د الله خدای د الله رضا غواړي نو د الله رضا چې هندو ته ورکه الله د هندو سره ذکر کستاس نو ستاسو سره ذکر نو دا ګټه د ته ورسېده که تا ته ورسېده خدا خبر الله په دلیل وکړه چې تاسو کوم انفاق په خیر کوي په انفسکم دي ولي انفسکم تاسو د نفس د پاره دي دا غي دلیل دی علاوه قومات په خون تاسو مصرف نه کوي الا خو به کوي ابتغاء د پاره د طلب وجه الله د رضا د الله نو رضا د الله واغ هندو يهودي او نصراني ته چې تا خیرات ورکړي هغه ته ورکول کیږي چې رضا تا ته درکول کیږي نو تقیم د دغه هدف لپاره کې ګټه خو دغه په نظر کې نیولې ده نو دا ګټه خو ستاده نو دا پر بل ولې تاوانه نو ورکوي اس جنونه په خیراتونه ودی تر واسو. وما تنفقوا من خير يوفى اليكم پس الله دا جمله په سره مرګره کړه وما اغستنفقوا چې تاسو مصرفوي من خیر د اره خیر د اره مال سره لږ ورکه ک ډیر ورکه پرځي ورکه ک نفلی ورکه ګوره په پرځي کوم شرط ته ولګاوه چې حربي ته نسی ورکولای نفلی هغه ته نسی ورکولای زمي چې سوجت نفلی ورکوای چې پرځي زکاتونه نسی ورکولای دا ځکه د سره وزمیانو ته معنا داخلي کافرانو ته که خیرات یو چا ورکاوه په ځړې پر وسوځل شي مسكين وو وژي و دربدارو هغه ته نفلی ورکولای شي د پرځي زکات نشي پکښ
کولی. فرضي زکات به خاص مؤمن ته ورکول کېږي. دلته چې دی دا توري کې عام دي. وما تنفقوا هغه چې مصرفوي من خیر د خیر هغه خیر چې دی که فرضي دی که هغه نفلي دی یوفه پوره درکول کېږي د هغه شی الیکم وتسته چا شی تا مصرف کړی دی الله پوره درکول کېږي. نو پوره چیرې راکول کېږي خو په آخرت کې مال سړي ته ورکول کېږي. نو مراد دلته څه شي دی هغه جزا ده هغه ثواب دی. یوفه پوره درکول کېږي ثواب ده د هغه شي در څه کمیږي نه. یوفه پوره درکول کېږي الیکم وتسته وانتم لا تظلمون وانتم تاسې چې یاست لا تظلمون ستاسې سره ظلم نه کول کېږي. استاد ما سره به ظلم وسي ما به ډېر مالونه بازلي پر دې دنیا به مې د خپل پیسې ورکړي او په آخرت چې راسي شی به نه یو خو هغې چې تا دردوړاکه پر څرخولي د اوره سره چې هغه من آزاده هغه دردوړاکه که تا نه و په پسې کړی هغه بادونه دې نه و پر چلولي هغه د اور ډک بادونه. الله وایي زما یې وعده ستاسې سره چې تا سره ظلم نه کول کېږي. ستا د هر انفاق که فرضي دی که نفلي دی هغه نفلي دی بیا که مؤمن خوړلی دی که غیر مؤمن خوړلی دی د هغه تا ته بدله درکول کېږي. ظلم ستا سره هېڅ نه کول کېږي. نو دغه بخیلي معنا مه کوئ. اوس حکم د هغه دی چې معنا نفلي خیرات و چا دواړو ته روا دي و مؤمن ته هم روا دي و کافر ته هم روا دي. که ته ما ته ګټه څه شي رسېږي الله له تو خو انفاق چې کوې د الله رضا غواړې هغه رضا تا ته درکول کېږي په هغه کې په هغه کې. که ته وانو زمي چې کافر دی د هغه په باره کې لا هم ماته ثواب راکول کېږي. نو دا بیا څنګه ده؟ خو نو موږ وایو خو انسان دی. ولقد کرمنا بني آدم الله وایي بني آدم ته ما عزت مې ولر ورکړي. لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم موږ انسان په احسن تقویم کې جوړ کړی دی. دا چې انسان ذکر کړی دی کې مسلمان بابا خو انسان ذکر کړی دی. ولقد کرمنا بني آدم د آدم اولادیت ته مکرامت ورکړي دی. دا اوس مسلمان ذکر کړی د نبی اسلام امتی ذکر کړی دی. که د آدم زوی خو شوروي هم د امریکا هم د بلم دی. نو دا چې فقط ما جنگ زموږ سره ونه کړي منا حربین نه په دار اسلام کې اوسېږي ستا قوانین ګرته مني نو نور خدای غونه قدر مکرم دی. الله پاک کرامت ورلور کړی. سیدی د اسلام احکام نه پر جاری کېږي که مرشد مسلمانانو په جاری کې نه پرېږدو اهانت خیم نه کوو. حتی انسان که محارب کافر دی چې په جنگ ورسره مخامخ سیدی مړ کې د اهانت حق مجاهد پر کافر نه لري د مرګ حق پر لري. مګر دا چې برای غوږونه ځینې پرې کوي یا جالکان ته په لاس ورکړي په پښه کې دې پړي وراچولي په کوڅو کې سره کشي دا ټول شیان حرام دا بیا بد کار دی. یا یې مشهور چې چغالانې خو چغالانې ولې خوري. خدای انسان د کرامت حق لري. غسل وکپن دا خو نه در څخه غواړي مګر غار ورته کاږي ور اچوي چې پټه کې دا خو انساني هغه حدود چې هغه پایماله کېږي. نو چې کې خو ستا مړي هم درته پاکېږي خدای باره دغه چم پکې که ته واده خو په کړي نو زه کوم حق نه لري چې په وکړې خو نو کافر دی عقیده نه لري. دا ته چې ځان ته شوی نو ستا شوالی څه شوالی دغه دی د مړي اهانت به ته نه کوي. ساجد صاحب یو شعر ویلی دی گر او میں برت پیش آتش سجود تو واپس چرامی کشی دستی جود. وای کچیر دی د اورو خواته سجده وړي آتش پرست دی مجوس دی ګر سره تر دغه پورې چې د اخرات ورته روا دی. نو وای تو واپس چرامی کشی د سجود ستا د خیر چې د خلاص نه رالنډی چې ولا کې ورته دی خو ورته سجده کوي. وای نو د ساجد صاحب رحمت الله علیه دغه بیت حکیم الامت رحمت الله علیه هغه دغه آیات تفسیر کړی دی په دې بیت کې. نو چې دای کڅم سجده ورته کوي ستا د خیر ستا لاس خو د سخابي الله په غواړي. الله زما هغه مخلوق دی. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې راځي وایي ستاسې دپاره په هر هغه شي کې چې د لنډي اینې خاوند د لنډي اینې خاوند څه معنی چې یعنې ژوندی حیات لري نو خو سپی یې هم لري پشي یې هم لري چغوکی یې هم لري. په دا ټولو کې ستاسې دپاره چې شته صدقه ده. حتی یو سړی په کور کې درخت لري قرار چغو کراله د درخت انار کړی دی هغه انار چاودري دا مشکور نه بس یو انار خوري دغه صاحب الله پاک دغه درخت ولاته چې ارچایې شو ورلره ورکړي. غنم یې کړی چې چغو کراته کېږي مرغۍ راته کېږي خوري یا د په کور کې دسترخوان تامون په کونج کې هلته ټکوي په دغه نیت برای چغو کې براسي وبې خوري چې خوري الله پاک ثواب ورلره ورکړي. نو الله خو ارحم الراحمین ذاتي په هغه زمي کافر کې الله پاک ثواب درلره درکړي لکه د مؤمن په خیرات کې چې درلره درکړي. الله عز وجل د نیکو اعمالو توفیق را لراک که کوم چې انفاق کړی دی الله عز وجل په خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.